زه چې مننه او زه چې ټپه شو د تودو تودو ټپو وخت دی زه چې ټپه شو د تودو تودو ټپو وخت دی مازدیګری دی د سیند غاړه د باران هم دی زه که ډېر نه ژاړم خو بیا ماله ژړا راولي زه که ډېر نه ژاړم خو بیا ماله ژړا راولي د یار یوه نیمه خندا ماله ژړا راولي که مې دښمن وي خو په ما داسې څه چل شوی دی که مې دښمن وي خو په ما داسې څه چل شوی دی چې زه یې وینم په ژړا ماله ژړا راولي او نوی غزل مې ولیکلی ما وې یورې که نوی غزل مې ولیکلی ما وې یورې که ویلې نه طیبه نه ماله ژړا راولي. السلام علیکم ملګرو، په دغه امید چې روغ جوړ به یې. نقیب یوسف زه یم خپل پروګرام روښانه ستورو کې. په روښانه ستورو کې را سره نن بل یو ستوری امیر واحد طیب صاحب چې د څه تحرف محتاجه نه دی. طیب صاحب یقینا چې ډېره ښایسته او په زړه پورې شاعري کوي او د یو کتاب خالق هم دی او بل کتاب هم تقریبا چاپ ته تیار دی. الله دې وکړي چې د دغه کتاب هم چاپ شي، راشي موږ ته هم خوندوالو، تاسو ته هم خوندوالی. طیب صاحب که دغه کتونکو سره ډېر ملګري به داسې هم وي چې هغه به تاسو پیژني، خو که کوم ملګري تاسو نه پیژني د هغو څخه خپل لنډه شان پیژنګلو شریکه کړئ. جی زما نوم خو امیر واحد دی او قلمي نوم مې طیب دی جی، او زه ضلع شنګلې تحصیل مارتون سره تعلق لرم د بهار کلي سره. دلته کې مدرسه د پای کې تدریس کوم او د اوسه پورې مې دغه یو کتاب چاپ دی، کاڼي هم اوبه کوي او دغه مختصر تعریف وجینو. ډېره زیاته مننه طیب صاحب. طیب صاحب شاعري د څومره وخت نه کوئ؟ شاعري زما په خیال چې تقریبا د 2008 نه په دې خوا منې کوشش کوم لګی من. او صنف لکه غزل یا نظم داسې په څه شي مو کار ډېر کړلی؟ یاره ما خو غزل ډېر زیات لیکلی او نظم یم ډېر زیات خوښي، خو نظم چې څنګه لیکلی کېږي څنګه زما خوښ هغه شان نظم زه اکثر زه کوشش ډېر کوم، خو لکه زه به دا وایم چې زه هغه شان نظم لیکلی نه شم. نو نظم یم ډېر زیات خوښي، اگر چې ما پې کار ډېر کم کړلی او زما تقریبا زما په خیال چې ما ته دې وخت کې ما 4 اصنافو باندې تقریبا کار کړلی، هایکو، قطعه، نظم او غزل، او دا 4 اصناف مې ډېر زیات خوښ هم دي. ها طیب صاحب د اباسین غاړه ده او یخه هوا چلیږي جی، ډېر ښایسته موسم هم دی. که تاسو دغه کتونکو سره خبرې بیا ډېرې د اوږدې شي او ویډیو بیا اوږده شي، نو اکثر نن سبا وخت داسې دی چې سر دومره وخت ویم نه چې بیا ویډیو وګوري، خو که دغه کتونکو سره تاسو خپل غزل شریک کوئ. دا یو ترخی غزل شریک کوم. تاسو د سیند غاړې ذکر وکړو او مازدیګری هم دی، نو په دې کې د یو شعر کې ذکر هم د دې خبرې راځي نو چې هر څو که ژوند ورسره ګران دی په ما ګران هم دی، هر څو که ژوند ورسره ګران دی په ما ګران هم دی، زما رقیب که رقیب هم دی خو انسان هم دی. زه چې مننه او زه چې ټپه شو د تودو تودو ټپو وخت دی زه چې ټپه شو د تودو تودو ټپو وخت دی مازدیګری دی د سیند غاړه د باران هم دی. مننه. زه چې ټپه شو د تودو تودو ټپو وخت دی مازدیګری دی د سیند غاړه د باران هم دی. ګلان د تمې او ازغي د مایوسۍ شیندي، ګلان د تمې او ازغي د مایوسۍ شیندي، په شا شا هم ګوري او زی رانه روان هم دی. او حیراني دا نه ده چې قتل مسلمان شولو، حیراني دا نه ده چې قتل مسلمان شولو، حیراني دا ده چې قاتل مسلمان هم دی. مننه. حیراني دا نه ده چې قتل مسلمان شولو، حیراني دا ده چې قاتل مسلمان هم دی. چې بېرنګه شوی دی دا زړه مې ترې نه موړ هم دی، بېرنګه شوی دی دا زړه مې ترې نه موړ هم دی، ولې جانان دی نو دا زړه مې پې ودان هم دی. ډېر زبردست. مننه. او پښتون تندی بې له خدایه چاته ټیټ نه شو، پښتون تندی بې له خدایه چاته ټیټ نه شو، طایب پردی مزدوري هم کوي او خان هم دی. پښتون تندی بې له خدایه چاته ټیټ نه شو، طایب پردی مزدوري هم کوي او خان هم دی. او نقیب صاحب ستاسو په اجازه باندې زما یو ماما دی تاجر خان، تاجر نوم دی د هغه نوم، نو هغه اکثر زما نه غوښتنه کوي چې په یو پروګرام کې ما ته غزل ډالۍ کړه، نو دا خاص تر د خپل ماما په نوم کومه دا غزل چې ما سره هسې وي سودا ماسپښین،
ما سره هسې وي سودا ماسپښین هغه اکثر راځي قضا ماسپښین ملګرو نن ورله غم وکئ ګنې ملګرو نن ورله غم وکئ ګنې بیا به ارمان کوئ سبا ماسپښین تر ماسخوتنه په هوا ګرځېدم تر ماسخوتنه په هوا ګرځېدم چا راته کړې وه خندا ماسپښین او دلته اوښان په بډو کېږي اکثر دلته اوښان په بډو کېږي اکثر دلته غله ګرځي په رڼا ماسپښین په طبیعتونو کې مو دومره تضاد چې ستا ماښام خوښ وي زما ماسپښین لوظې کړی خو ابهام و پکې لوظې کړی خو ابهام و پکې یا به سحر راځي او یا ماسپښین لوظې کړی خو ابهام و پکې یا به سحر راځي او یا ماسپښین الله دې هر یو ماسپښین داسې کي زما تایبه لکه دا ماسپښین ډېره زیاته مننه طیب صاحبو چې مخ د لوپټې نه رابهر شو ما وې زړه مې د سینې نه رابهر شو ته به ګورې دی به بیا لیونی کېږي که طیب د مدرسې نه رابهر شو ډېره زیاته مننه طیب صاحب خوشحاله اوسئ چې موږ له مو وخت راکړو دغه پروګرام دپاره ډېره زیاته مننه ستاسو هم ډېره مننه جي